چې کله رخصت در خانه نه اخیستا په یوې طریقې متلې ده نه خبر پسې کوي رخصت دا شپږ باندې اتیا نمبر ریل ده پرای بیارانو کار ونسو و ملګریا خوی د خندنای ده اوس په جوله یار ته په خپله غواړوما و ملګری خوی د خندنای ده رقیب مې تا سره لیدلی پرونای ده و ملګری خوی د خندنای ده و ملګری خوی د خندنای ده کیسې پټه دې پکاري و ملګریا خوی د خندنای ده کیسې پټه دې پکاري و ملګریا خوی د خندنای ده دغه لکۍ چې موسم خانو که پوښتنه و ملګریا خوی د خندنای ده و ملګریا خوی د خندنای ده رقیب میں تا سره لیدلی پرونای ده و ملګری خوی د خندنای ده و ملګری خوی د خندنای ده په برګو سترګو دې زخمي کړم و ملګریا خوی د خندنای ده ځکه مې لاس زړه په سر نیولي دي و ملګریا خوی د خندنای ده رقیب مې تا سره لیدلی پرونای ده و ملګریا خوی د خندنای ده و ملګریا خوی د خندنای ده رقیب مې تا سره خدا لکۍ ډېر ترایسا و ملګریا خوی د خندنای ده خدا واحد المر به سلام درته کوي ما و ملګریا خوی د خندنای ده رقیب مې تا سره لیدلی پرونای ده و ملګریا خوی د خندنای ده و ملګریا خوی د خندنای ده خردابي با استاد شاعران وای چې کله دوم ریل دا ابھی با استاد شوری سو 86 نمبر ہے خو ما دا سیرودلی وای چې دم خان ته دی ویلا چې ککره صاحب یا ما کیسه کرا صاحب په ډیرو خواستو باندې مې راضی کول خو سردار راضی نسلله چې بیا درومه بیا کړه چای نه چې مثال زده لاس نه اون چلا دی به د په مخ باندې شاسا خادم خان چې داسې مړوم روان کا داسې په چابکه وای چې خوټو په ګوچو وای ډېر دماغ سخسلی وکانه پته نه ورته لګیدا اما جوړمی غونډه عصبي به استاد داسې چخچغای وکړو به چې په سبزو سنگترانو دای د بجلی پړنګ غونډه تیر سلاو دور سپیټه واخیسته وین لیدا سنگترانو وی چې مجه لاړه کڅ شالاړل انه بیا مجلوم اوره درې مزیلا کراس کوله داسې سپیډ وای دا دغه رړیو والو سه کاغه ګرده پسې شوري ری تغم ما کوا خرونه سلګران میرام شاه دوره په خر زور نه کوي لکه دای چې ور سره کوي خو ما به به استاد سره دلی چې کله یو قسمه دم خان به څوره وخت مزل کړای بیا دا
کلی په کلی در په در شار په ضلع غیب علم دا چې چوره وخت په د په لارې باندې تیر کړی خو ما دا سیرو دلی چې زیړ مازدیګرو داسې نوي موسم جین کیر کوزه سلی وې کرکټ والیبال یې کاو انې او هغه نیټ یې لږ کړی و جنه ججمین وې جنه ریپړی وې انې دا خپل خپل هغې ریپري نمبر یې ګڼل دا ریپري دغه ته وایي چې دا 12 له دا نمبر 30 له لکه دا موږ سریلانو چې وایي خو ما دا صاحبي به استاد اورېدلي چې جینکیو ادم خان چوره حد چې به لیدلی خو هغه نه وایي چې دو وینو جمپ سللې واړه غریبان یې داسې اکې رانې ودرېدلې لکه مدیازو رنګ ته چې ګورې او کنه لکه سپای چې تا ویل مرجو وایي شا بیا ناچ ٹھیک ہے خو ما دا سیارو دلی دی مدیازو چې کله یو قسم هغه جینکیو باندې ادم خان راغی بیا دو وایي چې له 1.5 میل ادم خان نیولې وې ای بجلی کرنټ غوندې لکه پشیبل چې په بجلی تار باندې وخیزې او وچ تم کی بیا چې دو ټولو جینکیو هرکلی ورته وکړه داسې شی پښې کړنې پانجې واله د سړک چې داسې لین ورته ولاړې وې انې دالته بیا ججمینی پاته وه ریپړي توپ پاته وه هر شی پاته وه ټکو مکو ګڼل کرسۍ مرسۍ پرېښې وې خو چې ادم خان په باندې راغی بیا دو واړه جینکۍ هرکلی ورته کوي ډېرې په هغه سره شاران وای چې خبره غواړو جرنیلانو کرنیلانو غټو اربابانو امپیاګانو داسې نوابان ابي به استاد ولاړې وې چې به لیدوار وې دو منچ ډېر پارکو چېرې به استاد یو بنوچي ټانګېوال سپرلۍ خزولې وې شجینې بنوچي سپرې کړې وې بیا داسې یوه د کچا سپلاړله بیا سپه ودرېده بیا د داسې په یو ورسره ونیولا وې چې دریمه کیر دی ړنګ شه د سپرلیر نه کوزېږي خو هسپه په شا راتله بیا بنوچي خو هسې دماغ و چې شنې سګي که نه منټلي داسې باید په سیرو کښې د هسپې داسې په غوږو منجو والوې چې دریمه ګڼې د سپرلیر باندې غیې چې مثال ځې نه بیا خو ورنه کوزېږي که نه اما داسې شاعرانو نه لوېدلي دي چې کله ادم خان دو یو قسم استقبالیگان وصل یا لویار کلیگان وصل انتظامی کیسے وصلے خیر دی والی کټاس پرمر وای ډیوی وررنا بدل کړه ادریم خان خو کنه کډوال وای په خربه ژغول ته تړلې خو شارانو نه ماده سیرو دلی دي چکلا یو قسم داسې ادم خان دو راوست خپل محاذ خپل چمن ګربته ولګولې داسې خوږې خوږې سپری وکړلې چې په 1.5 میل به مچ نه ستله اکسیډنټ بیا وکړو
داسې خوشبویګانې ولې چې اوس واده زڼ ته ځې خو کښلې جامه که خپله د نه له یار سره ځڼ بیا وغواړې لا به لونګۍ وغواړې لا ټوپۍ چې زه مثال دا لی ورا ته ځه لا واده زڼ ته ځم بیا په دغه ټایم خو چې ادم خان متل و هره جینکۍ نه پایدله داسې یو قسم میپک سامان یې د سکریمان یې ولګوله د خوشبویګانې کریم لکه بدون خان چې لګولی دی نمبر 2 سکول چپړاسته چپړاسي ده اینه غټ سړی ده خو ما داسې اورېدلي دي له شاعرانو نه چې کله ادم خان ته ټیکلې میکلې پروګرام اوس لوی خوشامندي لوی کیسې میسې ورته وسوې بیا دو پوښتنه جنده وکړه چې که جړېږې یو به په سرو سترګو جړېږې مسافره اډر وکړه له هندوستان ملک ته ډېرې غټې غټې بچیګانې دي ته زوره ورکښلی سړی چیرې لوک پچې ګرځېږې ادم خان ورته ویله چې که جاڼې یو به په خپلو سترګو جاڼه ما ته مثال دا کیسه سلی ولله درخان یې ورته ویلي وو چې په دغې بچشایي چې چرګلان جوړېږي یوه جوړه به چرګلانو زه غواړم مسلم جان یې جوړوي ډېر په شوق سره مسلم جان بی بی نه مې دله د هندوستان نواب و خو لیدو اورېدو پر کې هیکې یې وروج دې نه مخ ښکاره سلی و چې چوره غریبانو لیدلی وه ټخ ټخ سترګو ستوري یې لویدلي د ډېره پیژانې هغه وختي ځنه خو په ټنډیو سله خو ما داسې اورېدلي چې کرنیل ورته ویله چې وزوروره دومره معمولي سوال دی چې مثال کړاچي ته کړی وای دا خو به د قبول سلاو موږ ته غټ سوال وکړه چې موږ هغه وکړو دا خو دې ډېره لږ وړوکی سوال وکړه د ادم خان ورته چې ما ته مسلم جان بی بی یوه جوړه چرګلان میلاو سي بس بیا نوره هېڅ سوال نه کوم په هغه ټایم کرنیل لور وایي چې ټۍ ولګوله داسې چیږو پونو بوټانو ګروې وایي چې وتړلې چونۍ په پیچې ملا وتړله داسې 120 چتله مسلم جان بی بی سره به په شمار باندې چې چوره د هندوستان نوابانې وې دا به دې سره هر وخت جمع وې یعنې مجلس دپاره خوشامندي دپاره خرچونه یې په باندې کول څه تکلیفان یوه بله به دې سره خدای حال کول بیا ما داسې اورېدلي چې دا یې نوچه وروسته په وخت یې ماخوستن تیاره وروختله د واړه جینکۍ ورته چیږې سوې خواګانې سره ورکړې چې ډېرو زمانو چې نه یې راغلی ګڼې په یوه میل در سره کوټکای ده خو را درومې نه ته مثال مسته سوې یوه بله موږ باندې ګوډه نه یې پوښتنه کوې نه وایي چې جنې اوس له خبره کوي چې څه وایي شانو غرغرې دي غرغرې دي زلفې دې ولول دي جوړ دې په چل دي زنه د اکبر بادشاه سلیدا بادشاه سلیدا او که تور دی او پسمان مرغونه تور دی شیرتن راغلې خضر خېلې خضر خېلې رومال چشتنې ستر ته نیمګور دي خدای دې زر زر لویه و کندې مې یار سې کندې مې یار سې
د بیبا استاد شاعران وای چې خبره ورته وکړله چې که تور دي په سر ټیکري دی تور دي او روماله چشتنې اډر وکړه ډېرو زمانو آباده مثال نن رالی ته اډر وکړه چې تا ته څه نیم ګور دي بیا ټیمه راغلی بیا دې ورته ویله چې که جاڼه یو به په خپلو سترګو جاڼه لنډ وخه لنډې چارې یوه جوړه چرګلان به دې زه غواړه دلوتونه به تل خولې نه وباسې چې چوره دې ډېر یا وغواړه چې زه یې درکړم خو ما ته یوه جوړه چرګلانې تا په کار دي بیا دې ورته ویله وی چې داسې کمکله جینکۍ بیا ته چرګلانو ته په خپله باندې راتلې وې بلې خوارې غریبې ته به دې اډر کړی او مینجې ته به دې ویلي بیا به ما تا ته استولی وو خو کرنیل ورته ویله چې نه ده دا هېڅ کیسه نه ده مثال زه دی راغلی پروا نه لري بیا څرګلان وایي چې داسې یې ورته واخیستل او داسې په میز باندې ورته چیښله خوا د بادشاهیو څرګلان وه خپل وایي چې بلفونه پسې لګېدلي وو بلېدل به بیا کرنیل ورته ویله چې که جاړه په خپلو سترګو جاړه دلوت غسلمانه یې غواړه چې چوره غواړې خرید داسې مسلم جان بي بي یو قسم مسکا شوه د کښله انسان چې وخاندي حبیبه استاد له یو به غر نه څلور جوړ شي د څلورانۍ ور زور ځای ور پرېوځي لکه اوبو ګرځاندی شي د اوبو څه سره ګرځي بیا دا یې داسې مسکا سله قیمت ورته ښیي چې څه به ورته ووایي چوره به دې نه وغواړي مزای په هرې جلۍ ګران ده استا ورته به وایه چې چشته ده ګوره ګوره خوږ یې نه کېدا د دلا ژړا په ډېرو جونو ګران ده واخله واخله دغه لاس وشای مې واخله ګوره ګوره مړې نه کېدا دلای ده وکه جاړي په ناتلو سترګو جاړي څرګلانو مې قیمت چې بیبي نسته شمس دین دې چې تر برده خدر خېلي شمس دین خو به د سپینه خولګۍ غواړي ګلالي دوه سره د بل زمته ځکه چې یو بیا پارک ته پچکه اچھا ٹھیک ہے اما دا سر دلی دی او کنه دا خبره حبیبه استاد ورته وکړه چې کجاړي په ناتلو سترګو جاړي شمشدین تا تر بردا ما هیڅ نه دا خو شمشدین ما ته ویلو چې کدغه کرنې لور پتا چیرې غرض راغی په زندگی چې بیا ما دې ته مثال تبه کېږي یو ور بس پینه خو ما د پاره ځنې غواړي اوس څرګلانو نوره قیمت بالکل یوه نانسته
خو شمس الدین تربور به د سپینه خوله یو ور پچې ورکیا بیا دا داسې وایي چې کرنیل ور ودرېدله ډېره غرې وډک اصله دماغ و یو قسم داسې چمچما واخیستله کله باره یار څه جاڼې چې ټالیفون تر ترکی داسې چمیري ټالیفون بیا دې ورته ویله چې که کره ده بیا ما کیسه کره ده بلکل ما داسې نه ویلي زړه چې وایي چې اوس سورې د ادم خان ته معمولي شاجندې جوړ ده اچھا توز د چارګلان نه ورې خو پوزیشن دی نیم نه څه پاته ورته ویله چې بلکل به شمس الدین ته زه یو ور خوله ورکوم دا ما ذمهواره ده په دا چلر نیم څه وجینکو یو من چې یعنې اقبال وکړه ورته لوس ته اقبال وایي کول یې وکړه خو ما داسې اورېدلي دي حبیبه استاد وایي چې چرګلان دی واخیستل بیا نغه دی قدم و نغه اطلاع اصلاح نه هغه دی بیا پوزیشن یې واړه ډونټس ورسره خو چې کله ادم خان ته راوړه داسې په میز باندې ورته چیر شو چې سرداره چرګلان دی غوښتلا دی دا دي داسې ادم خان دې ته لاندې باندې وکتل بیا ادم خان داسې ولکه ایم بی بی ایس ډاکټر چې په بیمار پیاړي داسې به دا یې په نوابانو جنکو پیدا داسې شاه خویدادي غوندې مدیازي دا تښتېدلي باټیر غوندې رنګ دی دا بل تربور دی لاړه دوه سره یې واورې ګروني غوندې لیدل سو خلیفه ښه خو یې که نه دوه سره به میلې چې په جوړۍ کوترو نه کولو اشعارانو نه ما داسې اورېدلي دي وایي چې کله ادم خان چرګلانو پله بلکل توجه نه ګڼله دې نه یې پته وکړله وی چې که کره کې یو به خپله کلکره کې چې څه تر باندې تېر دي چې په کوم ټیم له ما روانېدلې هلته رنګ دې بدل و چې د اوس واپسي چرګلان دې راوړو چې تا ته په لارې څه تکلیف ورسېده وډار اصلې په درانه جي وختلې څه تکلیف ورسېده ته بیا دې ورته ویل چې سرداره چرګلان واخله ته نوره په کیسو باندې څه شا کې خو ادم خان مجبوره کړله بیا دې وایي چې داسې باڼه وجمبل د اوښ کې داسې بوهرې غوندې وایي چې جندې دوړېدلې په شا لاړه خبر ورته کوي چې څه وسو کنه تلې یو د ما وی سترګې نه تلې کنه چرګلانو مې ذمه وه سرداره واروا کنه چرګلانو چې مې سپینه خوله د شندلې کنه لا د اصل یا سونډې سرې دي لا لیونای دبل نواز اشعاران وایي حبیبه استاد چې دا کیسه ورته وکړه چې که ناتلې یو یې تا سترګې ناتلې مطلب دا ده چې په چرګلانو چې نوره څه کمی نه ده راغلی خو ما سپینه خوله د تا ولو چرګلانو چې شندلې ما نه بیا مثال اخلي بیا ادم خان واپسي چرګلان روماله چې ورته ونیولو وی چې داسې تا په خولې چې چرګلان زه ادم خان ور بیا دا ما پاره وړل نه دي واپسي یې وره که په زور وه که په خواست زه بیا خپله غواړم ته یې وره ته دعوت ځنې ړنګ که بیا دې ورته چې سرداره نه بیا واخلي چې لرنیم څه وجینکه من چې مې واده ورسره کړې ده خو ادم خان ورته چې دا زه ورنه واپس یې وره ورته چې یو ملنګ ته درخانې بیبي غوښتي و خو هغه مطلب دا ده چې هغه ملنګ دا چرګلان ولیدل بیا ناخوښ ایسله اوس مې ځکه واپس راوړه
یعنې طریقه دم خان ورته مخته کړه چې دا وکړه واپس یې وای چې کرنیل ور روانه سوه چرګلانې نو چې تبرسته ور وخځوله داسې په میز ډول داسې مال وای چې ړینجېده په دغه ټیم بیا بیبه استاد دا کیسه ورته وکړله وی چې درخان یو ملنګ ته کرې کړې وله خو ملنګ وی چې ما نه دي خوښ بیا درخانه خو د نولکو سبزیو بادشاه خیله ده داسې هم خاص چرګلان به دی چیرې واخلي چې دا کیسه ختموله هغې مسلم جان بي بي سره یوه جرنیل لور لاړوله داسې 2.5 فوټه سینې چې چپړه وه له کلمو یې داسې ګرد بدلېده داسې یو قسم زبردست جامې اغوستې وللې چې بیا نوره ښایست په زنې خالو چې بیا بي به استاد ګړای اوبه درېدلې داسې چپړې زنې وې د دې دا کیسه ورته وکړله داسې په شا لاړله خبره مسلم جانې ته کوي ټیکری نری دی کنا خودرخان ملنگانو یا تکرن کی کنا خبره ورته وکړله کرنیل لور هغه جرنیل لور چې که نري دی په سر ټیکري نري دی ګوره په د سپینې خولې چې یو سړی دروغ وایي دا ډېر بد دی درخانه داسې معمولي کور جینکۍ ده چې ملنګ ته دی چرګلان په ملنګ غواړي ورته له چرګلانو ذمهوارې بونیري دی ادم خان نومېږي امیرو خان نومېږي ته د چوره کیسې کوې چې ملنګ نه دي خوښ بیا ما ذکر واپس کړه مسلم جان بی بی دو پلار سره وای چې دالتا 50 کالو چې میرو خان راغلی و د یو قسم جنګ یې کړی و هغه راسې په دغه هندوستان چې شین بوټی نه کېده خو دا خو ته ومنه چې ورې جنګ په عراق کې ټماټر نورنګ چې سره ګران کي لکۍ ویله زیله کېږي زیله کېږي موږ ویل هغه تحصیل مو خوښ و چې زیله سله ګاجر ومولیو په چې مثال زور واخیسته شکر دی چې موږ رای کوم بخو په ویر سکه نور درې خر زیات نه دي په چې خرڅلي اما دا صاحبي به استاد ویدلی دی شاعرانو له خولې نه چې کله یو قسم دا کیسه مسلم جان وارو د دستې بلې میجه ته مخ ور واړو چې لاړه سه کوګر کا یو خپله کله وګر کا لنډ وخت چې مې پلار په دې حال خبر کا چې داسې بونیري راغلی دي ولې چې دا خپل مثالونه پاته کېږي یا ریکارډونه مثال کاغذ پاته کېږي چې پلان کې ما سره دوره بد کړي پلان کې شر سره کړي پلار ته مینجه راله دا کیسه وسوه داسې خوشمندي نه وایي چې یو قسم بیا دلته دو چې پلوانان جوړ وه ډېر ښه بچه په ترقي باندې روانه وه هغه نه مچڼو څه پروا نه وې پچې یعنې داڼو به ټرکونه په کلو ښورېدل چا به نه اخیستې داسې اسپیګانې بیا جوړې وې خو چې پلار ته دا کیسه وسلله د خوشمندي وغږېدې له نیمې شپې نه خو چې کله مثال کرنیل ور واپس ادم خان ته راله وی چې زورور هغه ما سپینه خوله شوه داسې تکلیف ته جوړ کړه چې د بیګلان لګیا اصله دا تا مرګ دپاره دی
ادم خان داسې یو قسم ورته وخاندل وی چې که ورېږي تا یې غموش کې ورېږي زوروری بونیري چې یو ور له بونیر وتلي بیا له مرګ نه ډارېږي تا دور هغه دې جنې جوړ کړو د کرنیلانو لوڼه لشکي ورسره ویالی سوې چې اوس سړی خو یو یې خو چې توره به وکړې که نه بیا وکړې اچھا کله سهار ټیم باندې کرنیل ادم خان ته مجړوم برابر کا زین مینې په ولګاو تورې ګس کړې لیندې غیسي ټالونه ټوپونه انې زبردست سامانونه په باندې پیټینګ کړه سامان جنگ لکه گملو چې چوسران راځي یا گملو چې ګلان ولګي یا پټلو چې ادالې دورې دا چې کالی مکالی ټنډیو باندې بیا د جنا او سر بیا هغه په بیاتي هغه پرې کوي افتتاح دې ته افتتاح موږ خلک وایي او پوه خو یې کنه لکه موږ افتتاح د دې چمچمله ولادۍ وکړه خو ما داسې اورېدلي دي اکثر نه مې اکثر نه مې تا غوندې رنګ ده او کنه شراب یې داسې به راشي خو افتتاح یې نه وکړه کنه پیاز یې خو کنه او اشاران داسې وایي غیب علم ده چې کله ادم خان مجړوم ته وخوته د کرنیلانو لوڼو داسې وایي چې پسې وکتل بڼو لاندې ټیکرې داسې په غټو ګوتو چي کړه چې خیر دی سرداره چې دوره پهلوانانو پوځو ته وروځې اچھا رنګ دې تبدیلیږي نه خفه کېږې نه ډارېږې نه دوا خو سین په سین باندې وایي چې دو په قدم قدم ادم خان ته دواګانې کولې چې خدای ویشته چې مثال تکلیفان مکې جوړ و ابي با استاد وا داسې سرکی په چې داسې وا سولا د ټیکې ډېرې مه په چا کوه دا رب افزن نکلونه وایي خو ما داسې اورېدلي دي او که رحیم نه دی ربا به د رنګ یې چې فرق نه راځي یور وجه ما ویله ټیسن خره غوندې میاله لیدسې پته دې نه لګېږي تورو ورسره تورو یې صحبت پاستو غوندې غوږونه نیولي خو ما داسې حبیبه استاد اورېدلي چې کله یو قسم ادم خان جنگ میدان ته ور روان سه داسې نو په د بازاره چې مجړوم ته ختلی وه د ګوډینګ لونګۍ یې والی وه داسې سپری لګولی وه د برېت یې داسې په غوږو ګوچو ولاړو دا ومنه چې تکړه سړي برېت پاس خیزي زه به مړې لا به ځم دا یم چنجوس سړي برېت یې چپی مششکران غوندې کوزه زور کوي ولې چې سخاوت خو په ده چې نه نخوار غریب سره خو ښه کړي خیر خدای وراري واه دا دوال دغه دي دا دوال خو ډېر ښه لیدي چې دا له عربو په لایو نو چې هغه کپرېز خو ما داسې شاعرانو نه اورېدلي دي چې کله ادم خان منځ بازار چې روان ده داسې مسلم جان بي بي چته برز نه ورته وکتل بیا بي به استاد دې لیدو اورېدو ډېر پرکې کوي سړی ته تایي چې پلانه یې ښه کیسې کوي لا ښه رباب غږوي لا ښه ډول غږوي لا ښه دبلي غږوي چې لیدلی دې نه دوره بیا تا دماغه زړه به دې نه مني داسې مسلم جان یې ورته وکتل اکدم یې وایي چې داسې انټر هغه جرنیل لور پسې روک شو داسې دوه انټر یې وایي چې وواله په د چټ باندې چې رب دې ابک میله ړنګه که که زه خبره وه چې ادم خان به دوره کوښلی سړی بیا به ما پلار ته اطلاع نه وکړې داسې په شالاړه خبره ورته کوي چې څه به وایي مان دا یو پخپلو اکلو مان دا کنا استا وتا بوای د جرنیل لورے کنا ادم خان لئی کے داسے دے مرگی ندا کنا خوچ پزڑو
آئی شاران وای چې خبره ورته وکړله چې کمانه د په خپله کلمانه د جرنیل لورې زړس للی اتا مطلب دا ده چې خره غوچ کا نه کړه سره معلوم ښه خانه دی نه وپېژندله او دا دم خان ته وګوره چې دوره کښلی جوان دی موږ په ټول هندوستان بچ یو چلانه ده پیدا دا زورورې لۍ کې داسې مرګي نه ده چې د تا په ما باندې پلار خبر که د بیګلانه د پوځونه د پلونان ورته ووتل اوس یې پټوای نه شو داسې وایي چې ادم خان په باندې روانو داسې بڼو لاندې بیا کتل سترګو چې بیا غلا کوله نور یې پاس دا لیدو بیا نه کتل ولې چې ورې پوزیشن چې پرک راته خو د جینکیو وایي چې پلار ته اطلاع وکړه مسلم جان بي بي په خپله باندې چې که شکه زه به خپله زنکا شکه با که تا خوښوي بیا به یې ودې کلنداره دی جنګ زه وکړو بیا پلار هډر ورته وکړه سین یې ورته وکړه چې تا سره چوره نوابانې سیل ته راځي هغه ازادي دي خو چې کله نوابانو تاډرونه وسله دو ورسره روانې سوه یو قسم داسې پالم ادم خان پسې لین ودرېدې داسې وایي چې مسلم جان بي بي پلار کوړه نواب یو قسم په دربار ناسو تخ باندې د مثلان ورته پراته وه د ډېر ډېر پلونان ګرد ګرځېدل چې سرداره ما ته ډر وکړه چې زه په ورسه ما ته جنګ چېږده انې یو کس ته خور سړی تکړی کوړه نواب نه مې د خو ډېر بې اندازې سخت پلوانو اس ته بیا په 14 کسه پښه سره ورچېږوله ډېره کوړې نه پښې ګوشې کېدې نه طاقت چې و که نه دروند سړی و خو ما داسې حبیبه اوستا جر ویدلی دي چې پلار یې داسې یو پلوان ته اډر وکړه وی چې ته ورسه ته ما ته لشکي حد معلوم کا مې به نوره جنګ زه کوم اچھا پلوان ورته روان سه داسې مسلم جان یې ورته وکتل بیا دی وایي چې د چلرنیم سوه جینکیو داسې غیسې غوندې ورته رووته بیا دالته نه ستر وه نه داوڼو داسې ټنډ په ټنډ ورته راله پلار ته وی چې ابا جوبه انصاف ته یو مسافر دا مسافر ته پلوانان ورباسې پوهېږی زده کوې په خپله ورسره وجنګېږه سبا به د دغه پښتنو چې د مثالي اخبارو چې به د بیا نام راشي چې کوړه نواب داسې بیا توره هاګیه نه وواله خو پلار یې وایي چې داسې ورته وکتل بیا هغه مثال ښه غوایي رسم چې سره پیاږي یا شاعران کیسو چې سره پېژندي خبره پلار ورته کوي چې څه به وایي بے صبر غوند شایده د ما زړه ونه تم کېږي وړوکی دا زما زړه چېرته کوښلی زړکی ویني وایي بریک سه آلته شخ لکه میژوای د زما زړه یارانو ما خو ګپ ولګولو سیرپ یې وسړي سوروای د زما زړه یو ساره یې پروت بل تا په لاس کې چې درځما دا خو یې رنډۍ کټ چې دوکه تر باندې شومه توره یاره توره یاره توره یاره چانچا پیلا چودرا والا چولا ما تصوی معلوم چته 16-15 میں ڈراجنا میں ڈراجنا ہاں میں ڈراجنا
پکار ده چې چوک چیک تر ولګېږي کټوله شپه دې دای بیا په سینه باندې رغړېږي ما ته سې اقبال مولي چې ګوتې درومه توره یاره توره یاره توره یاره چانچا پیلا چودرا والا چولا ما تسوے معلوم چتے 16-15 میڈا راجڑا ہاں میڈا راجڑا پتر نه ترپ کی چې چوکتا سره کړي مینا تل به یې انډزن غونې چوتای والا شورعي ما اوس خو به په سپینه ږیره چې انډې کومه توره یاره توره یاره توره یاره یو سره یې پروت بل ته په لاس کې چې درځمه دا خو یې رنډۍ کړ چې دوکه تر باندې شومه توره یاره توره یاره توره یاره خبرې چې مین یې له بچپنا ما حسرت سایر باندې دې توت کړه زیړه زنا اوس خو به دې خو چې نوکري خرابومه توره یاره توره یاره توره یاره یو سره یې پروت بل ته په لاس کې چې درځمه دا خو یې رنډۍ کړ چې دوکه تر باندې شومه توره یاره توره یاره توره یاره توره یاره په لاس کې چې درځمه دا خو یې رنډۍ کړ چې دوکه تر باندې شومه توره یاره توره یاره توره یاره توره یاره دا ورې راجړه په طرز باندې هغه استاد ته خو ایډیا پته نه لګي دا موږه دالې د لیلپور مخې چې غو او قانون د ګوجرا والی ده دا فیصل آباد غونه رنگ ده مدیاز خان دړو په لغونه لیده سه چیرې هغه موسم خان دی یو ګلمیر نه مې د وزیرو بیا د میژو زوره مپی ولا بیا ور وجه خدای داسې قدرتونه او چې ژلې لګېدلې ده باران لګېدلای ده بیا ګلمیر داسې چې په میژه بیا داسې ژلې وشنته د ورته چې مر ولا کړ د رنګ د غټي مر ولا بیا خدای سره چا وسی ډېرې میژې ورسټ کړې داسې کور تر غول و یو قسم غرار ولګوله چې کلی تر ورسېده کنجړ نه داسې زنګنه توره وکښله داسې بارانه ته ودرېده چې پړنګ په وسه تنا به وسله د به ورته چې که تر بیرې به برکیز شي چې د کړینجېږي یعنې تنا به چې وسودوې چې که کړینجېږي مور یې پسې روته چې خدای ګله کړینجېږه خو چې په سرکیز نشه ګلمیر نندون د ژوبله به سره جوړه دې وې چې که په سرکوزېږي که نه اشاران داسې بي به استاد وایي چې کله یو قسم ادم خان
ولاړ په میدان باندې مسلم جان بیبي وایي چې دا کیسه پلار ته وکړه. بیا پلار ورته چې که نري دی تا په سر ټیکري نري دي، ته چې د پیزواندونه ورسره چڼوې دا د یاري دي. ګڼې بیا به تا ما ته دا کیسه نه کوله، زه به د نه ور مخته کوم. داسې وایي چې دا یې له ډېرې جذبې نه روانه سوه. ادم خان ته ټن په ټن باندې داسې پیزواندو لاندې غټه ګوته کړه. داسې په شا وایي چې ووال منځ کپرۍ ته لکه ښځه چې له ډډسن کوزېږي یا بوکرې ټوپ سر ته چیکي. داسې نه او دا ځینې ډیسي خلک نه بیا په پیاجي پوه خو یو کن. اما مسلم خان بي دا سیرودلي چې کله دې داسې ادم خان ته ټن په ټن وزره د خبره ورته کوي. یا د موسم خان دکان ته راشئ، یا چپ کیسټ یا مسرا یا اسی یا کوسی دی دای انونا خانا یا د سر تاج په سر کې دی یا کرایز خان یا مصر موټر پرسډیزا یا موټر کس پرای اوی خانا یا انور وحید یا بهرک یا لائی وہ پردہ بھی وہ ساز اور کلائے ترتوئی کبھی خانہ وکتورا یو پسر میں چونئی تورا کنا
سترګو د جارس چې مسافرا کنا نوابانو سید نشنوي خالو ته ګورا کنا ټول تر تړاند ک خانای شاران وای چې خبره به استاد ورته وکړه چې کتورا ما په سر د چونی تور دور په کوړیا جذباتو چې دای راغله بیا او تلا چل نوابانو زید مې وشنو خالو ته ګوره په لیدلو به ورته لا چې ټول نوابان ته تړاند که چې په کوم طرفې مسلم جان مخو داسې ټسا ولګېدله کله دانګې چې نینې لویږي داسې سترګې لویدلې کسي د پلانو ریړې چې دی ګیسې په چا لګولی څړکا پړکیا لګولی د نورنګ ته څلور راغلی دي واخیسته پلې ګران کړ د روپۍ به دې چا وکړه 2000 ګران کړ درېر وجې به دې نینې چې چلې مشام پتا دي زه مړو راتللو ما ورته له چې دغه تلاش چې کنيسه چې دوره خدای مرګوال مړی نسته بچه لکه توپک وال چې دي او کنه خو ما داسې حبیب استاد جرویدلی چې کله یو قسم ادم خان داسې ورته وکتل په جرجیر باندې بیا د لیدوار وېدو دا ومنه چې خوشحالي ملګري سره ویالي وجود کوي او تا خو تجربې ډېرې دي کنه اپین خوشحاله حبیب استاد داسې وایي چې وره غرامل چې حبیب استاد چې کله ادم خان داسې ور روان سه بیا نوابانو مخ ور واړو چې بچه قربان سه که څلورو پنځو منټو چې د مخ لور پټ نه که بیا د ټول نوابان ړانده دي بیا به مو دا یو کس په توره ځپوي واړه د سترګو کسو ته وګوره چې ټسا لګیا دا په د بلې غر ونیسي یعنې خطره ہے 440 نمبر شوریسو اما دا سیرودلی دی نه خطره شوریس لا ورته کنه لکه خطریار لکه بجلی چې 440 یا بلپونه وډه زیږي بیا دالته د موږ غټ خلک راډونه په ولګي دا ور څه بلې د کلمې غونډه شای ټیټر دا ټیټر په ولګي نه بیا دالې موږ په خلک غره ولې بلان خو ما د حبیب استاد جرویدلی دی شاټینګ سلا بجلی کنه اچھا کله ادم خان هغه نواب کوړه ورته روان سوی چې زمونه که شکه یو خپله ځڼکا شکه ما ټولو نوابانو چې پوزیشن اوس په تا خرابېږي نوره اوس مخ پټ کا پرده په خپله باندې وکړه بیا دا یې وایي چې روانه سله خپلو جینکیو په ادم خان کوړه نواب نیازې بازي شوري کړه بیا بي به استاد داسې نیازې بازي وړله چې د تورو ټنګېدی ولګوله د تورو بچري به وایي چې داسې پاس لویدل زه په خپله ځکه نه وایم چې بیا خلک وایي کیسې ول درواغ ډېر وایي تورو بچري وایي چې توتیا ګلې بونیر چې لیدل له د شپې چې ګوشینکوپي ګولۍ چیږې کې لرې نسي لیدې خو دغسې یي کنه اما داسې اورېدلي دي وروري کنه د کېریر نه او کنه پاړي پتن غوندې لیده سه خو ما شاعرانو نه داسې اورېدلي غیب علم ده چې کله یو قسم ادم خان بچوره کېل کړی حبیب استاد خو په تاریخ باندې دا سامیټر وجو والا کوړه نواب سره کوړه نواب نه پوښتنه وسله پهلوانانو جندې وکړه چې سرداره څرنګې چې هات پتیا ته لګي کمزوری ده زورور ده د کوړه نواب ورته ویې چې که وګرده په خپله کله وګرده چې مورې وري بیا د ادم خان نام پرېږدی ډېر بیا د زورور ده مثال چې ما په د ګردۍ وجه چې د پوزیشن ډون نه که یوه هغه لارۍ کړې وه بیټني بیا چیرې په د ګمبیلیر پرېښې وه ډریور ورته ویله چې باچا هغه نیکه ډېره سپیډ چې مې راوستوله خو خرې ریړۍ مخ ته راله موشه مې رنه مات که بیا بیټني ورته چې کونډې په چا وراچېږي ویې چې په 2000 یعنې بیټني نه 2000 روپۍ واخیستې ورته ویله موشم مې مات کړی
څه په پایده چې په یا ماته وه چې موسم چیز ته وایي دیسي خلک و که نه پوه خو یې که نه مدراس غوندې سرداران به خو شاعران ابي به استاد داسې وایي هغه یې بلم ده چې کله ادم خان به چوره جنګ کړی خو په تاریخ کتاب چې وایي چې درېر وجه جنګ وکړو ګوشي پتان د درېیمې ورځې زیړ مازدیګر وایي چې وسپینو کمونانو والو ورسره واړېدل هیښ سیټ ته دغه دپاره چې مثال په تورې په ګسکړو یې نسو لاندې کوه اوس په داسې هنر ورسره کوو چې ټګۍ البیس په ورسره استعمالو د ادم خان وایي چې په تورې نیازې بازي جنګېده جنکو یې وی چې کسې موږ پلوانان مثال د جله پټۍ اخیستې ده دا پته دو ته نه ولګېده ګڼې بیا به د پلوانان په حال بیا ادم خان خبر کړی و خو په ادم خان یې وایي چې داسې اوسپینې کمن وویسته بیا داسې کمن ولکه په باټیر باندې چې جل ولې مثاله باټیر بند چې دباوینګ سي داسې جل و ابي به استاد چې مثال زارو ککړ سیخان و چې دالې دالې به کوږېده بیا به هغه سیخان په باندې وتل دومره خطره جوړه سوله اجل لاندې ادم خان ته داسې شاته لاس ور وتړل بیا ورته ویله چې تېډي سیڼیا انکو چې ورته ویله ته خبر نه وې چې موږ نه زور نه چرچڼیا وا باندې نه چڼېږي نه چې په موږ بچشهي راځي بیا خولې غلې کړي اتا مطلب دا ده چې بچشهي ته مختصله وې جګړې دې کولې خو ادم خان نه چې کله جل کوز که دا یې داسې روان که بیا ادم خان چې وویله چې اوس ایسار خواسس وې داسې مسلم جان بي بي دو وایي چې بیا په دغه ټایم باندې د اوښکو یو قسم باڼه لامده وه د اوښکې دوړولې نری نری واړه جنکۍ او سونډو پتري ونیوله خوراک شاک چېرته و غمجنۍ نه سونډو پتري وکړه خو چې کله دا دربار ته ورساو بیا وزیران کرنیلان جرنیلان منظر سیټان اربابان ایک ایک کلاس مخلوق واړه جمع کوي چې سزا کومه ورکو چې موږ کول کلی زړه پشي مثال کو داسې و سزا ورکو بیا جن هوښیاران وایي چې نه نه دا نه ورشه داسې به دې پکول یعنې تاسې غون میټینګ کوټې ته ګډ سو لکه د افسران چې مثال یوه کیسه پاس کوي بیا میټینګ کوټې ته ګډ سي نه نه پټ ګډ سي بیا هغه فیصله هلته سینینګ په وسي بیا پسر وځي داسې سین وایي چې په باندې اوس جرنیلانو ورته ویله چې بچه قربان نه سه موږ نوره وایو چې 5 منټه د نوره روخ نه وللی موږ ختم کړی وای خو په چې ثواب دادا کتابونه موږ وکتل که اوګر سي چیرې به په خپله کله اوګر سي داسې نه وي چې هغه میرو بیا نیامه چیرې خبر سي بیا موږ له چرمنو په پیدا کې دوره مړومه چې وخت ورکه بیا ورته چې وخت تاسې وښه ورته ویلی چې جنوري میاشتې 19 ورځې وخت ورکه یعنې یوه کمه 20 ورځې بیا به دا تاریخ پوره سي یا لږ کې به د سیلۍ میلۍ ختم سي دا بچې تر موسم شروع سي بیا به هغه آباد اورې په سانګو باندې وایو په تورو ګسکړو غیسو لیندو سره بیا لوی په خوشامدي واړه کلي وایو بیا ادم خان ته وایي چې منج بازار چې ګډر لکه په اوسپینو بیړو یاد کړو یې داسې وایي چې ورسره وتاړه منج بازار چې څلورو بتې مثالونه په بل کړه شپېر وجې به د مخلوقات دالې ادورې په تېرېدا د دلنداره بیا کوله ولې چې خوشحاله سړی و ډېر خلک یې لیدو پسې راتلل یو سړی مثال کیسې کله خور رباب وږغی بیا خلکو یې لیدو خوښي شي ته چې دا حبیب استاد لا د امین خان لا ګل ولی خان ډولوال لا زید خان ماسټر د نورنګ دبل نواز اینې ګلوخار صاحب چې دا به څرنګه سړی لیدو خوښي شي ډېر وي داسې د وروري که نه ما ته پته ولګېده اماله صاحب به استاد اورېدلي دي وایي چې چور وجې به وتلی خو نیمې شپې ټیم د مثال نه مې د ملنګو د سنګریزیر روان و 440 بندوبست یې چېرته نه و سلی دغه سر یې داسې یو قسم نشهي سړي غوندې د سنا و چې داسې په ادم خان راغی د مثالونه ورته بل وه د قسم قسم خوشامندګانې بلپونه ورته لګېدلي وو چې مثال ملنګ داسې ورته وکتلی و وخت چې وایي چې ادم خان یې ډېر چیک قدر په بنیر باندې کړی و یعنې ښې نیشې پکړې وې ښې کالي یې ورته کړي وو ښه لسو شلو یې چوره وس رسېږي دا خو وس رسېدا پورې چار ده واه
ابي به استاد وای چې مثال ملنګ پښتنه لادم خان کوي چې څه به وایي